زما د لرې وطن یاره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما د لرې وطن یاره پرېږدي تخمه او رالیږه زه بېکرمه خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکي پیرزونه وړاندې کوم کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د یو ښه ژوند د یو روښانه مستقبل په لټون کې دا ګړی د دنیا په مختلفو ملکونو کې په لکونو په کروڑونو پښتانه د مسافرت د ژوند کوي چې یو لوی شمېر په متحده عرب اماراتو کې هم شته د یو اندازې مطابق په متحده عرب اماراتو کې 4 لکه پښتانه د مسافرۍ زاره چاوده ژوند کوي ملګرو نن موږ دا شمشاد ټلویزیون دا خپرونه زما د لرې وطن یاره په دې غرض په دې مقصد را جوړه کړې ده چې په متحده عرب اماراتو کې کوم مشته پښتانه دي د هغوی په زړه کې چې د کلونو راڅخه کومې خبرې پرتې دي هغه د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې د نړۍ نورو کامونو ته ور مخامخ کړو نن موږ راغلي یو د دوبۍ نه ډېر لرې دلته موزیرې ته او دلته کې موږ دا خپرونه زموږ دا ملګري دي زور رحمان درا جوړه کړې ده د ټنګ ټکور تابعه هم کړې ده شاعران ملګري هم په دې کې شته نو دوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی ژوند څنګه تېرېږي مسافري څنګه تېرېږي کور ورته یادېږي که نه یادېږي دوی د خپل وطن د خپلې کور کلي په حواله باندې څه سوچ او څه فکر لري په دې ټولو خبرو به دوی سره خبرې کوو اول کې خبرې کوم زموږ سره خوا کې چا چې نننۍ خپرونه وکړو ضیاء الرحمن ناست دی د سره خبرې اترې کوو چې دی موږ ته څه وایي ستړی مه شئ ضیاء الرحمن رو په خیر خدای مو تاسو ستړي مه شئ ښه روغ جوړ خیر خیریت دي تاسو ښه څومره وخت شروع مسافرۍ زما خو جي د مسافرۍ تقریبا اتم کال دی اتم کال دی لکه اوس تازه ده او ته په پښتونخوا کې کوم ځای پښتونخوا کې زه د ملاکنډ ایجنسۍ درګۍ جی درګۍ خو یار ډېر یادګار ځای دی ډېر لوی شاعران ادیبان پیدا کړي بالکل جی دا راته اوس ووایه چې ته دلته مسافر یې ته څه فکر کوې چې پښتانه ټول د خپل وطن نه ولې مسافر دي ستا په نظر کې څه ستونزه لري لکه داسې مسافر پښتانه خو د خپل وطن زه ټول نه اول خو به د وومه چې زه ستاسو د شمشاد ټي وي د ټول ټیم چې دوی د دوبۍ څخه 1.5 کیلومتره لرې د موزیر ته راله او دا ټول پښتانه په یو ځای باندې راجمع کړه او د دوی سره د دوی د غمګین ماښام چې دی دا رنګین کو او دوی د ټنګ ټکور او دغه یو دغه ورکو نو زه خو تاسو شکریا ادا کوم بیا د ټي وي پر سکرین باندې زه د نړۍ ټول د لر او بر غونډو پښتنو ته د زړه د تله سلامونه پیش کوم زمون دلته کې چې څومره خلک میشتري په دې اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې او د خاص کر پښتانه د دې غټه وجه دا ده چې زمون پښتون چې دی کمزور دی غریب دی او زمون د ملک حالات چې دي نو هغه چونکې ښه نه دي ما خو اورېدلي چې ته لږه شاعري وکړې خپل شعرونه دې راته واورول زه به د اول یو 2 شعر او یو څلوریزه واورم بیا به یو درې شم وایي راځئ چې یو وجود شو او یو لاس شو پښتنو راځئ چې محبت شو او اخلاص شو پښتنو تر کومې به د بل د اور زمونږ په سر بلیږي راځئ چې په سجل د دین اخلاص شو پښتنو وایي که د لر او که د بر پښتون دی د سترګو تور د زړه مې سر پښتون دی پیژنګلو چې په دنیا خوره ده د زمانو نه شملور پښتون دی او رواج یو قانون یو شانتی دی که د کابل دی او که د پیښور پښتون دی ډېر بله په زړه کې داسې خبره شته چې کولی غواړي بس زه ټولو پښتنو ته دا میسج ورکوم چې په خپل منځ کې ورورولي جوړه کړئ بس دی د یو بل مه غورځوئ د یو بل د وهلو کوشش مه کوئ چېرته چې څوک د هغې هغه راپاسوئ لاس ورکوئ یو بل له زه به د هغې په باره کې یو شعر عرض کړم وایي نشه چې ورکړي غورځول خو د هر چا زده دي نشه چې ورکړي غورځول خو د هر چا زده دي خو مزه هغه کوي چې غورځېدونکی ته د لاسه ټینګ کړي
ډیره مننه ستاسو، ډیره مهرباني، مننه. الله مو جزا. ستړی مه شئ ماما، په خیر؟ خوار مشاباد اوسئ. ساله وال نه الله فضل دی خیر. څه نوم دی ستاسو؟ زما رئیس خان نوم دی، زه له نوشهره سره تعلق ساتم. خارې د نوخاره. دا خره دا پکې د مختلفو ضلعو خلک دې راجمع کړی دی. څومره وخت وشو مسافره ما؟ زما تقریبا 20 کاله وشو په مسافرۍ کې. 20 کاله دي. نوره دې څومره اراده لرله؟ نو نور تر څو پورې زمونږ په ملک امن او امان نه، نو دلته پراته ولې چې زمونږ په ملک امن او امان نشته دی. بچي نشته؟ او الحمدلله بچي مشته دی. تکړه دي؟ او تکړه دي. سبقونه وایي؟ سبقونه وایي. بس په دې 20 کاله کې موږ دا وکړو چې سم وبیللو، سم وګټلو. هم بایللي دا چې د خپلو بچو وړې وړې خوشحالۍ هم بایلې، لکه د هغې ګرځېدل، د هغې خبرې زده کول، نور داسې واړه چې کومې خوشحالي. او هم وګټلو دا چې موږ په خپله خو تکلیف ډېر کړو الحمدلله. لکه موږ د غربت د وجې تعلیم پرېښود، د غربت د وجې دلته رالو. اوس موږ بچي په ښو سکولونو کې سبق یې وایي او مستقبل یې جوړو لګیا خپل وس کې انشاءالله. چې ما خو دنه هم تاسو کو دا راته وایي چې دا په زمونږ پر وطن کې دا کار ونشته، روزګار ونشته، زمونږ پلانانو زمونږ نیکانو مسافرۍ کوي، موږ مسافرۍ کوو. څه ګڼي چې ولې څه فکر کوي؟ دې مین وجه دا چې زمونږ په ملک امن او امان نشته دی. تر کومې پورې زمونږ په ملک امن او امان نه او زمونږ تر هغې پورې موږ دلته پردو ملکونو کې مسافرۍ کوو. 30 کاله مخکې چې امن ومو مسافرۍ کولې، لکه ته 20 کاله مخکې خو د حالات داسې نه وو راجوړ لکه څنګه دي که نه، لکه خو بیا هم موږ مسافرۍ کولې. څه داسې نه چې لکه الله پاک موږ له سره راکړي دي هغه هم په کار نه دي راوستي د خپلو. د دې مین وجه دغه ده چې زمونږ سره لیډرشپ نشته. زمونږ صحیح لیډران یو، هغوی زمونږ ملک الحمدلله هر قسم قدرتي هغه نه مالامال دی. زمونږ په ملک باندې الله ډېر فضل کړی، 4 موسمونه یې ورکړي دي. خو د هغې وجه دا چې زمونږ سره مشران نشته دي. تر څو چې زمونږ مشران نه وي موږ به همداسې سر روالي ګرځو. ماما د دې 20 کاله ژوند کې داسې یو واقعه چې هغه نه هېرېدونکي هغه راته ووایي. بلا داسې وشي سړی غم له ونه رسي، پلار د سړي مړ شي، مور د سړي مړ شي، نور سړي داسې واقعات راشي، خادی له لاړ نه شي، په اختر کې سړی کلي ته لاړ نه شي. څه داسې یو خبر راته وکړه؟ به دې نور خو ډېر هغه دي، خو زمونږ کله چې مور وفات شو نو بس خپل مور مرګ ته ونه رسېدو، نو بس دنیا کې خو ټول نه خوږ څیز چې کوم دی مور دی. مور ده او د مور مرګ ته چې سړی ونه رسي، مور ونه ویني، نو بس دغه د ټولو نه زموږ یو یعنې دا یو لوی تاوان ته ګڼئ، لکه چېرې ته مور خدمت له اخري ونه. بلکل. نور پړه کې څه خبره شته چې وایي کوم ته؟ زما پړه کې دا چې زه خپل کشر کل ته دا نصیحت کوم چې تعلیم وکړي، د جنګ جګړو د دهشتګردو د نه ځان وساتي، خپل ځان وپېژني. او چې موږ تعلیم وکړو، موږ تعلیم یافته شو، نو موږ به تعلیم یافته کې امن راشي. او چې کله امن راشي نو موږ به د مسافرو نه خلاص شو، زموږ ملک به ترقي وکړي او موږ الله فضل وکړي. الله دې وکړي چې د دې مشر دا کومې خبرې وکړي، کوم نصیحت یې ټولو پښتنو ته وکړو چې په خپلو بچو سبقونه ووایي، په خپله کې مینه او محبت کوئ. لکه نو هغه ما ته د ایوب صابر صاحب یو شعر رایاد شو چې د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې، د عمل قوت پیدا کوي په خپل ځان کې، په خبرو خو قامونه نه جوړېږي. ډېره مننه ماما ستاسو. راځئ چې ټنګ ټکور پر لړ شو او ټنګ ټکور ور دي مرګرونه. د خندا وطن د مونږه پکې جاړو، وس بزان لا کبدلا دوا غواړو. دراتلونکو پښتنو دی الله ملاشي، مونږ زاړه پښتانه ورجې دولاړو.
زما غیر دې کړما آیا قربان زما د لرې وطن یارانو دیدن د باده سره شامل او کچ راځي یله زاره مسافره مې زړه نری کا چې کور او کلی او یادوم ژړا راځي آیا قربان وطن زما نه پاتې کېږي لکه مرغۍ نو پټه کشپې ورته کومه تپوس مې وکړه مسافره بې قراره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تپوس مې وکړه مسافره بې قراره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه زخمی په کټ کې اوړمه زخمی په کټ کې اوړمه زخمی په کټ کې اوړمه وې د سرو ګلونو په موسم کې بې تیاره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تپوس مې وکړه مسافره بې قراره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه عزرائیل راغی سامي اخلي سامي علي عزرائیل راغی سامي علي وستا د دې دوه سترګو دیدن ته لږې ساره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تپوس مې وکړه مسافره بې قراره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه مرګرو پرېږده چې جړېږمه پرېږدئ چې جړېږمه مرګرو پرېږده چې جړېږمه وې زه د قسمت د لاسه سوځم خوارو زاره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تپوس مې وکړه مسافره بې قراره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه سراج داسې ورته وایه سراج داسې ورته وایه سراج داسې ورته وایه د لاسي سړی مې نشته بې د یاره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه د لاسي سړی مې نشته د ناچاره یمه تا پسې بیماره یمه وطن ته راشه تپوس مې وکړه
غمجن مازیګر دی بیلتا الله خود ذره ولا جانا نه مسافر. ډیره خوندوره ټپې او ډېره خوندوره سندره دې ملګري واوروله. کتونکو تاسو به کتلي وي چې پښتنو کې څومره ډېر صلاحیتونه دي. دا ملګري 12 ګنټې ډېر زاره چاو دی او ډېر د خوارو زارو نه ډک کار وکړي او بیا چې راشي نو په دې رباب نه صرف هغه خپله مسافري دمه کوي بلکې د نورو پښتنو دغسې د رباب په دې نغمو باندې د هغوی هغه مسافري هغه تارخه چې دی هغه کموي. ډېره ښکلې سندره وره. ډېره مننه ستاسو. ما سره یو بل ملګری ناست دی، هغه سره خبرې کوم، خو هغې نه مخکې ما ته یو څو شعرونه راڅخه دي، زه هم چې دا تاسو ته وویمه. په رواجونو کې ایثاره جینۍ، په رواجونو کې ایثاره جینۍ، مینې ته نه ده لا اوزګاره جینۍ، او ته مازدیګر د کوره مه راوځه، ته مازدیګر د کوره مه راوځه چې خلک نه وځي د کاره جینۍ، او په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي، په پنجو ګرځي په نوکونو ګرځي زمونږ د کلي تاڼېداره جینۍ، او یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه، یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه، سله تاویږي د چیناره جینۍ، یارې په کت قامت کې دنګ دی که څه، سله تاویږي د چیناره جینۍ، سترګې چک لګوي خلک وجني په چجه ګرځي چمچماره جینۍ. ما سره خوا کې یو ملګری ناست دی، ده سره خبرې ترې کوو. راځئ چې دې موږ ته سلامه شعر وروره، په خیر حال یې؟ خدای وبخښه جین تاسو ساله ول دی؟ خیر ته جي تاسو دعاګانې. څه نوم دی؟ زما نوم فیروز خان دی. د کوم ځای؟ زه له مانسیره نه تعلق ساتم. هم مانسیري والے د شکر دی سړی دا خو یې خوند. ښه مانسیره کې کوم ځای؟ مانسیره کې یو کلی دی بفه دوری ورته وایي، په هغې کې پاتې کېږو. ښه دلته رې څو وخت مسافری؟ یاره چې دلته خو مې یو نیم کال وشو. یاره تا سره خو دا راته وایي چې تاسو پرې مانسیره کې دغلته باپا کې چې کوم پښتانه دي هغوی نه دا خپله ژبه هېرېږي، دغلته دا مسله شته واقع دی چې تاسو د راتلونکي چې کوم نسل دی دا ماشومان دی هغوی له خپله ژبه نه ورځي؟ یاره چې زمونږ خو به ډېر وخت اوسه پورې خو مونږ نه دی هېره شوې، او نه داسې نور څوک مونږ لیدلي دي چې هغې نه ژبه هېره شوي، ځکه چې پښتو یو داسې ژبه ده چې دا د چا نه هېرېږي نه، دا ډېره خوږه ژبه ده، ډېره درنه ژبه ده، ډېره درنه ژبه ده، د دې د هېرېدو خو سوال نه پیدا کېږي. او د داسې لیک لوست پکې چاله ورځي لکه تاسو لیک؟ یاره چې زمونږ د مانسیرې چې څومره هم خلک دی ټول لکه پړه لیکه خلک دی او خپل بزنس کوي، په هغه ځای کې هم خپل بزنس کوي، او که بیرون ممالک ته راشي نو بیا هم خپل بزنس کوي، چې څومره هم کسان دي. موږ داسې اورېدل لکه چېرې په مانسیره کې دغه په علاقو کې چې کوم پښتانه دي نو داسې وشو چې هغوی له خپله ژبه تېرېږي ورو ورو که نه، لکه داسې یو هوا رالوتې وه. ما چې تا نه په دې حواله پوښتنه وکړم چې دا خو ډېره ښه خبره وکړه چې هلته کې خلک نه صرف په خپله پښتو پښتونولۍ باندې فخر کوي، ډېر ټینګ او کلک پې ولاړ دي. لکه یاره جي تاسو ته خو ما دا یو پېره مخکې هم وویل چې پښتو چې کومه ده دا ډېره خوږه او درنه ژبه ده، دا د چا نه نه هېرېږي، دا نه شي کېدی چې دا د چا نه هېره شي. او ته د مسافرۍ ژوند دې څنګه تېرېږي؟ یاره جي بس ژوند خو غوټه غوټه ژوند دې تېرېږي. سره ته وایي د لندن نه امریکې نه هغه ځایونو د ترقي یافته ملکونو نه خلک راځي چې کله وطن ته راشي نو نه تې مور ګیله کوي، نه تې ماسي ګیله کوي، نه تې پپو ګیله کوي، نه تې تره کاکا ګیله کوي چې ما لرې څه نه دي راوړي. خو دوبۍ والا بدبخته چې لږ شلته چې دا هم ګیلې شروع شي، ما لرې جوړه نه ده راوړې، ما لرې ګړی نه ده راوړې، ما لرې موبایل نه ده راوړې. دا تاسو دا ګیلې څوک کوي تاسو نه؟ یاره جي ګیلې خو لکه خلک کوي ولې نه کوي، هر سړی ګیله کوي چې تاسو دا شی نه ده راوړی، ما له دې دا نه ده راوړی، او ما له دا ولې راوړی دی، ما له به دې هغه راوړی وی. نو مطلب دا دلته هر سړی په خپل وس باندې پړلی چې څومره هم داسې خو به هم کېږي که نه چې مور وایي دا جوړه هغه ښځې له ورکړه، هغه بلې ما له راکړه، خور له پکې داسې ورکړه، کلکیلې داسې دا معاملې خو پکې هم شته که نه؟ دا معاملې خو ورسره ټلې جي لکه دا خو د کور یو دغه دی. څنګه توازن څنګه ساتي؟ لکه یاره چې مونږ خو خپل ځاني دلته نه چې صندوق ونیو برنډه کې کولاو کې چېرې ګردن نه مینه په برنډه کې خو نه کولاو او که نه بیا هم بیبي وایي هلته صندوق کولاو که دننه کوټه کې وي هغه ښه څیزونه یې ترې کېښودل کټ لاندې وي بیا رابار که چېرې دغه مې راوړي. یاره چې که دا ورته په برمده کې هم کولاو کړي نو دا خبره خو لکه ما تاسو ته ووایي چې دا دې سره ټلي، دا په هر کور کې دا لکه یو روټین دی چې لکه دا ونه شو دا ولې وشو، دا وشو دا ولې ونه شو،
دا خو لکه خو زه خفګان پې نه دی پکار دغې خپل یو خوند دی کړي ول یو خوند دی هر که څه نه؟ لکه خو بیا هم لکه کلی کلی دی ډېره مننه ډېرې درنې خوږې خبرې تا وکړې او الله دې په دې د عمل کولو موږ له توفیق راکړي او الله دې وکړي چې پښتانه یو بل له لاس ورکړي برداشت په ځان کې پیدا کړي د یو بل خبرې ته غوږ کېږدي په جرګه په مرکه باندې خپلې خبرې وکړي ډېره مننه ستاسو ستاسو نوم دی بچې اتل 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 څه ته وایي شیر شعر ته وایي هو مضبوط سړي ته وایي لکه ها ښه دا راته ووایه چې ته سکول ته ځې سویم کې سبق وایي دویم او هغه زمونږ هغه وطن ښه دی هغه پښتونخوا هغه کلی ښه دی پېښور ښه دی که نه دا ځای ښه دی تا کوم ځای خوښ دا دی دا ځای ښه دی که نه آیسکریم یې دلته چاکلیټ یي ټیکۍ وي که نه اے سی دی بجلي ده که نه هلته ته څه پسې لکه هغه ځای دا ځای دې ولې خوښ دی په څه دی خوښ نه د بابا صاحب ګاډی دی او چاکلیټ او آیسکریم او دا څیزونه یې که نه په څه لبې څه ولې دې خوښ دی دا ځای اتله عمل خو له خبرو کې ډېر تکړه یې تا خو خبره ونه کړې ها تا له درځي نه که کور یې نه شي دلته کې چاکلیټ دي بلډینګونه دي چاکلیټ دي هر څه دي بلډینګونه ستا خوښ دي چاکلیټ خوښ دی آیسکریم دې خوښ دی که نه دا به لوی شي بچې
سلام شي ماما په خیر خدای دې بخښي. السلام علیکم. ساله والله خیر خیرت دي. تاسو نوم دی آزاد ګل. او سوره وخت مسافر شو یاره مسافر له وجې دا څلورم کال روان دي. سلورم کته خو له وسره تازه ماما او یې د کوم ځای خیر یا جلاله مد جلاله او په خوګيري د کلی جنو ته په منګیرا ډکوي ماما د جلاله له ګذر چره دا د پښتو پر سندرو کې پټپو کې پدې کې چې کم دی د جلاله ګذر اوران شي په جینکو د سالنډې ولګو دا ولې دوره مشهور ته خو د جلاله کلی کنه جدا د جلاله نه اسواد جلاله دی. ها جی نه دا ګذر چې پکې دغه جلاله نه تاسو نه دا نه دی خدا بل دی دا اسواد جلاله دی. ها ته دا راته وای چې دا سلور کال دیو شو ستا تجربه سوچ را مسافری ګران نه کانډیوالی ګران نه یاره جی دواړه دی پتن درولې کې دواړه ګرامي دي. نه نو دا تا په خیال ډیره ګرانه پکې سره د مسافری ګرانه کانډیوالی یو چې پکې خوښي سړی یاره جی نو زه ته سړی ستړي سامان د کار نه راشي او دغه وبره ډکیا او دغه ته بوړه غږی او دغه ته به تلکاری پخې او ها نو ټول ګرانی شوی جی ټول ګرانی ها نو تاسو دوا کې چې لکه موزیک نو څه دوا خو یاره زه خو هم چې خدای پاک دې موږ د دې مصیبت نه خلاص کی د مسافرانه د مسافرانه مصیبت دی جی کنه او خپل ګری تلاړ شو او زموږ په دې کلی په دې وطن هم خدای پاک داسې امن راوړي چې زموږ د مشران اچھا ماما دا ټپه چې کیږي چې په وطن نیمه ډوډۍ خدا کنه نه په پردي وطن چرګانه پوره نو دا صحیح خبره ده. ها جی ټیک بالکل صحیح خبره ده. تر وطن هغه سړی ډوډۍ پسې سوکړک پسې هغه شملو جام پسې خپای لکه جی ډیر اولې نه ها ولې نه وړه کې داسې خبره ته چې کولې غواړي یاره جی داسې څه شم ها یس نشي ویلې نشم نو لري ډاک د غوړې خو پوره ها په تیرا برسي راکې غوټه نس پړې ډیره مننه بابا تاسو ډیره مهرباني نو راځي دي ماما خبر وتر نه پس چې ټنګ ټکور وورو چې راځي دایره ته څه وایو چې ګوي د خګړی قابل نه یما زد دغه هم د هغه هم د لوړی قابل نه یما دومره زه یم بېوسه یومږي وجل نشمه په کمزورو کې کمزوري د جګړې قابل نه یمه چې سبا تیرا پریوزی سجد تخطو نشتا زرهم پاز مکه خیم زدل ولی قابل نا یما پزارو پمنتونو یار میں نکو د جانا لیونے منی دزل زور زماو بکا د جانا لیونے منی دزل زور زماو بکا پزارو پمنتونو یار میں نکو د جانا لیونے منی دزل زور زماو بکا
الله خود ذرا ولا جانا نموسا د مرګرو ډېرې خوږې سندرې موږ ته واورولې ما سره خوا کې یو زلمی ناست خو ما تر پښتو یوه تاریخي ټپره یاده شوه چې اجرا د ټول کلي د سره اجرا د ټول کلي د سره ډکې کاسې مې د جانان د کورځي نو ما سره یو ملګری بلکې زلمی لږ ناست دی د سره خبرې ترې کوو ستړی مه شې وروره په خیر جی السلام علیکم ساله ول دی خیر دی جی بالکل ټیک ټاک تاسو ښه څه نوم دی ستا زما نوم جاوید دی جی زه چکدارې کلي اوسېدونکی یم ها او جی او څو وخت مسافره وشو یاره جی دلته مې ټوټلي 3 کاله وشو 3 کاله دي او جی نو تللی وطن ته پرې 3 کاله کې یاره جی فلحال خو لا بس انشاءالله اراده ده خو بس حالات داسې دي چې د تلو څه دغه نه کېږي نه دا پښتانه خلک خپل وطن ته 6 میاشتې پس 3 میاشتې پس کال پس زیات ځي او کم پښتون چې تاسو کې 4 کاله پس 15 کاله پس 6 کاله سب لکه غني چې ولې دا سب مجبوری دي راځي سب مخې ته سره چې ولر دي چې سړی نشي کولای خپل بس مجبوریان دا دي چې اول دلته سړی راشي او دلته چې سیټینګ کوي ځان له کاروبار لیسنس علي اماراتو دا غینه بعد بیا په کلی کې چې د کور جوړي او بیا روح لواده کې بیا خور لا او نو دغه مسایل د مهنګای ډیر زیاته ده ته پرې 3 کاله کې تاسو وکړ یاره جی په دې 3 کاله کې الحمدلله کورم جوړ کو په 3 کاله کې کور جوړ ها خو لس پیندل لس لکه تا خو بیا چې کیمیا خو دې نه مودي نو بس شکر الحمدلله کار صحیح دی برابر دی ها بس دغه کور جوړ کو سي اراده شته ان شاء الله راتلو ها نو زړه دې څه کېږي لکه چې د اختر شو قدردان چې سړی وځي کړي ته لاړ زړم ډیر کېږي چې دا جازونه پلیټونه چې نو خلک زی راځي ډیر زیات خبرې دا جازونه چې پر تیریږي توجه پاتې سره خپل شي بس ورور بس مجبوریانی او دغه مسلې دي نو په کلی داسې خبره د پرې ځل کې شته چې کولې غواړي بل بس خبره هنور نشته بس دا خبره ده چې په کلی کې هم ماحول ښه ماحول چې څوک سیټینګ غواړي ته ښه پیسې دي خار څه دي بس افسوس خبره ده چې زمونږ تعلیمي معیار ډیر کم دی او بس دلته خپل وطن کې کار روزګار هم نه کوي کنه خپل کار روزګار نه کوي دلته چې راشي د کشۍ بیلچې نه بل څه کار نه وي نو موږ له پکار دی زمونږ کشران له چې تعلیم له توجه ورکړي او خپل تعلیمي معیار برابر ډیره مننه ستاسو ډیره مهرباني مننه الله دې وسرو منګولو چې شراب را کوي لکه ګلاب را له ګلاب را کوي او یو ورځ براشي چې حساب بکیږي یو ورځ براشي چې حساب بکیږي یو ورځ بیار را له حساب را کوي او د زولنو په ساز نغمې اورمه د زولنو په ساز نغمې اورمه ما لیونی له څوک رباب را کوي ما سره دلته کې یو زلمی ناست دی د سره خبرې ترې کوو چې دی موږ ته څه وایي ستړی مه شې په خیر وره علیکم سلام جی وایم ساله ولې خیر دی جی ستا نوم سره خیره زما عمر زمان نوم دی جی زمان دی نوم دی عمر زمان عمر زمان او جی عمر زمانه څنګه یې خیر دی جی اواز دې نه راوځي څه چې د بیټري والے که څه دروځي جی تاسو وایه به ولې نه دروځي اواز خو کوو څومره مسافري دې وکړه یاره جی زمونږ خو څه کم 3 کاله مسافري مونږ نو مړه په 3 کاله کې ستا د الله ماما نه مې تاسو کې شل کاله کې خطر او تازه لکه څه وجه وطن ته پکې تللی چېرته وطن ته پکې یو پیره تللی وي جی کله تللی وي یاره یو 2-3 میاشتې مخکې تللی وي واده یې کړی دی واده هم کړی وي جی نو تا راته ووایه چې د واده نه مخکې مسافري ګرانه یې کړه واده نه پس ګرانه یاره واده نه پس رښتیا به وایي ګورې واده نه پس مسافري ګرانه وي څنګه ګرانه ستا په خیال یاره بس ګرانه نو نه ګوره موږ ته ووایه موږ پوهېږه په دې خبره باندې ګوره چې سړي واده نه کړی راځي مور پلار رونه خویندې کلی کور سړی پرېږدي راته وایي چې نه واده نه پس ګرانه بس واده نه پس ګرانه جي تاسو څخه پته ده دې ټولو ته دې ټولو ته پته سړی د مشر راته خبره کړې سړی داسې لکه په منځ کې نیم شي لکه نیم په وطن کې پاتې شي نیم بالکل بالکل صحیح خبره ده نو تا ته وطن ته ټلیفون کې وطن ته ټلیفون کوو جی چې ټلیفون کې نو مور سره ډېر خبرې کوي که کورجانې سره ډېر خبرې یاره ټولو سره خبرې کوو یو شان خبرې کوو ګیلې معنی اوس نه پیدا کېږي چې هغه سره ډېرې خبرې وکړي نن دا 3 هفته ما سره خبرې نه کېږي نه جی خیر د مور په خپل ځای کور والا په خپل ځای ورونه په خپل ځای پوه شوې بس هر چا سره په خپل ځای باندې خبرې ښه کوو دغه مطابق پوه شوې
نور رونه واړه رونه څه چې دی سبقونه وای او د خیره سبقونه وای 3 رونم دي د خیره سبقونه تا ته خو بس د تعلیم او د سبق د احساس شوی کنه پای به سبق وای او جی ماته چې زه دلته رالم ماته د تعلیم ښه احساس وشو پوه شو او دلته ماته بس تعلیم بس ډېر احساس وشو خو څوک بس وخت رانه تېر شوی دی پوه شو بس تللی دی ډېره مننه ستا د درنو ډېره مهرباني ما سره یو بل ملګری دلته ناست دی سره خبرې سره کوو ستړی مشر ورور سال دی سلام علیکم انصار صاحب څنګه یې تاسو جی څنګه حال خیر دی الحمدلله تاسو خیر زما لایق زاده نامه ده جی لایق زاده نو او جی او یې کوم ځای خیر زه تیمرګری رباط سره تعلق ساتم جی او سره وخت مسافر یا چې موږ وخت دلته ډېر شو چې په مواته کال وشو خو اوس الان چې راغلی یو تقریبا یو میاشتې مو شوي او څنګه مسافر څنګه تیریږي مسافري بس جی خدا زموږ د غریب سړي د پاره خو پرس کوم پښتانه دا سوچو کو د خلاول ابتدا کې دغه شوم بوله تاسو ټیم تاسو د پښتنو د ټولو او سپیشلی تاسو ډیره شکریا ادا کوم قیمتي وخت کې تاسو د مسافر ولا ټیم راکو اورالي نو د دې مشکور یو او زه خپل مسافر پښتنو ټولو دا پیغام ورکوم چې پرس کا تاسو څومره مهنت دلته په امارات کې کوي او کول غواړي پرس که دا مهنت موږ خپل وطن کې کوو او دا دومره سخت موږ خپل وطن کې تیره کوو نو ان شاء الله چې دا کمې او دا سخت دا احساس به بیا موږ ته نه ان شاء الله خو پرس که موږ خلک دلته وړو هغه هر څه کوو د عربیانو د لکه څومره سخت د مسافر سړي دا لکه د قیامت یو دویم نوم دی که نه مسافري نو د هغې وجه دا چې موږ خلک هلته نه کوو افسوس په وطن کې نه کوو او دلته کوو نو دا زه ټول مرګور دا خواست کوم چې ټول موږ دا کوشش وکړو چې موږ په خپل وطن باندې دغسې کوشش وکړو لکه دا څنګه چې موږ دلته کوو او کوو لګیا لکه تاسو هم زموږ په شان یو مسافر یې دلته یو ټایم تېروئ یو وخت تېروئ هغه احساس تاسو سره هم شته یاره دلته څنګه زندګي تېرېږي بغیر مور پلار نه بغیر بچو نه داسې زندګي سجونې ټیک ته پیسې هر څه به وګټي خو هغه پیسې به صحیح چې په هغې کې د انسان د ژوند لکه هغه سکون نه آرام نه نو دغه د زه نه ګټه ویم بل البته لکه خساره وته ویم تاوان وته ویم او بیا سپیشلی خپل پښتنو ورونو ته دا درخواست کوم چې تاسو څومره مهنت دلته په امارات باندې کوئ په هر ځای باندې لکه په بار ملکونو کې کوئ په سعودي عرب باندې په هر ځای باندې مسافر پښتانه شته نو هغه تاسو په خپل وطن باندې کوئ ان شاء الله موږ ته به هېڅ کمی نه او هېڅ احساس به ان شاء الله ډېره مننه ستا د دې درنو خوږو خبرو دې ملګري چې څنګه پرې خپلو خبرو کې ووایي چې که په مسافرۍ کې په پردي وطن کې سړی پیسې وګټي خو د زړه هغه سکون پکې نه د پښتنو دا وطن او دا ژوند داسې را جوړ شوی دی که د اختر پر سړی کور ته راشي نو ابای به جاړي چې ورته یې ولې جاړې ابای نن خو د اختر ورځ ده یاره وایي ګل خان نشته چې بر اختر مونځ به یې وکړو کور ته به راغی ما په دواړه مخه ښکل کړ د اختر هغه خوند به پې سیوا شو بچی مې په دوبۍ کې دی بچی مې په سعودي عرب کې دی بچی مې په لندن کې دی بچی مې په امریکا کې دی دغسې که ته وګورې که خادي در کر را جوړه شي په خادۍ کې به مور خویندې جاړي یاره پلانې په دې خادۍ کې نشته دا ګوره مونږ کره خادي راغه نشته هغه پته نشته چې کوم ځای کې نو دا ستا خبره بالکل ټیک ته او ډېره صحیح خبره دې وکړه چې پیسې خلکو وګټلې خو زموږ د ژوند هغه سکون چې یو اخري پیغام به زه خپلو پښتورو له ورکړم چېرې د چا مور او پلار پرس که ژوندي دي نو هغه د جنت یو کونجي ده دا تاسو یاد وساتئ ګورئ د جنت یو دغه چابي دا چې تاسو مور او پلار چېرته ستاسو نه خفه نه شي دا ستاسو ډېره اهم او د ژوند یو بهترین فیصله ده دا خیال لکه ډېر خیال تاسو وساتئ او باقي زموږ ملګري دي په وطن کې خانلالي دی تیمرګر کې پاتې کېږي او طاهر سید اخندزاده دلی دي شاهد دلی پېښور کې هغوی ټولو ته او د هغوی ټول فیملي ته زه د خپل طرف نه او ستاسو طرف نه سپیشلي سلام مې خدای قبول ما سره یو بل مشر پر کټ کې دلته ناست دی ښه د میزرو په کټ کې که په حجره کې چې سړی ناسي د سره خبرې اترې کوو مشره څنګه یې خیر دی جی السلام علیکم ساله والله خیر دی جی بالکل الحمدلله خیر خیریت تاسو نوم دی خیر زما زیارت خان زیارت خان ماما جی ساله والله مسافري دې څومره وکړه بس مسافري خو مې یو شپږ کاله قابو کړه د خیر تاسو ټول نوي راغلي دي نوي راغلي بالکل یو که نه او جی نو وطن درته یادېږي وطن خو خامخا یادېږي خو خپل وطن دی ولې نه یادېږي ته یې د کوم ځای خیره مونږ د ملکن درګۍ یو جي تر ملکن درګۍ او درګۍ خو د شاعرانو او ادیبانو د پوهانو د علم او د هنر د او ښه خلک ډېر لوی خلک یې زېږولي په پښتو ژبه په پښتو ادب لوی احسان دی ښه دا راته ووایه چې ته شاعري ماته چا وي چې لږه لږه کوې یاره جي بس ماته ګوډه غونته دا یې څنګه شروع کړله شاعري بس دلته کې څه غمونه شي او څه د کور فکرونه شي او څه شي او څه شي چې د هغې نه یو په زړه یو غوټه جوړه شي د هغې نه بس دا هنر دې کله نه زده کړه د شاعرۍ ده
بس دا خو د ډېر وخت نه یو خو ځان هم نه دی راښکاره کړی لکه تقریبا لکه نن به ته د خپلې شاعرۍ سطر ماتې بلکل جی او دا ښه نو موږ ته واوره. ښه جي وایي د زړه په کور کې مې تیاره ده رڼاګانې راوړه د ښار د منظره له ښکلې ښکلاګانې راوړه واه واه چې هم پې مرمه هم ژوندی یم هم پې ته ژوندی یې د زړګي کور لره له هغه اداګانې راوړه بیا وایه ماما چې هم پې مرم چې هم پې مرمه هم ژوندی یم هم پې ته ژوندی یې د زړګي کور لره له هغه اداګانې راوړه تا ته به ټوله پښتونخوا توت هرکلی ووایي تا ته به ټوله پښتونخوا توت هرکلی ووایي ته د تورخم په سر راواوړه خنداګانې راوړه او د سحر باده چې راځې د ځان سره یې راوړه د سحر باده چې راځې د ځان سره یې راوړه د یار د چم نه راله ښکلې هواګانې راوړه او د زیارت خان په زړه ارمان دی د مودو صنمه د زیارت خان په زړه ارمان دی د مودو صنمه د ملکن په سر راواوړه د ګل پاڼې راوړه. ډېر ښه ډېر ښه زیارت خان ماما ډېر اعلی. تاسو به د دې پروګرام اخري سندره د دې ملګرو نه اورئ. دا زموږ د نننۍ ورځې خپرونه زما د لرې وطن یاره چې موږ د مزیره کې د ملګرو را جوړه کړې وه. امید لرم هیله لرم چې تاسو به ډېره خوښه شوي. ما نزار یوسفزي له سره زما د ملګرو زرین زاده یوسفزي طاهر اسماعیل او مشتاق اجازت راکوي. په لوی او مهربانه خدای مو سپارم د الله په امان. د تورو سترګو نه دې لرې کا پیچکي د ګلو نه نازکي رنځور دې کړمه د تورو سترګو نه دې لرې کا پیچکي د ګلو نه نازکي رنځور دې کړمه د ګلو نه نازکي رنځور دې کړمه. شونډو سرونه د ګلونو نازکي رنګونه